کله کله د غمونو باران خوي وي خپل پردی پکې معلوم شي رحمانه خیال دی واه واه نو بالکل ډېر خلک هم پکې وپېژنده اوري چې خپل څوک دی پردی څوک دی داسې دا ژوند دی که نه الله تاسو به لیدلو په دې سوشل میډیا کې زما ډېر خلک وو چې ما ته به ورور وي او هغه خلکو څه وکړه څه قسم الفاظ استعمال کړه خیال دی الله دې رحم وکړي الله دې خیر وکړي نو زه خو اوس عام سړی یم اوري نه فونډیشن والا یم نه چندو والا یم لالا د پاکستان سپورټر یم او یو عام سړی یم صحیح ده عام او د عامو خلکو څه به ګپ لګوم لکه ستا په شانتې ورونه دا بل ورور مې چې راواغست بل بس زما ورونه یې ګپ شپ انشاءالله بالکل نور حالات ښه دي څوک رینګ کوي مړه بد کوي څنګه کلي ته نه راځئ درځم انشاءالله غټ اختر له درځم اتر درته ولګوم او مهرباني ملاقات به کوو که خیري انشاءالله پاکستان ته به درځم او زه به زیات په بارډرو باندې ګرځم اورې او باړې ته خو به خامخا درځم لالا نه خامخا به خود راځي ملاقات به کوو که خیري انشاءالله باړې ته به درځم اورې خلک بیا ما سره رابطه وکړه اورې چرسي دی پې دي ما پې اورې نو کله ناکله نه دی باړې ته به چکر در لګو اورې درځو به انشاءالله راشه باړې ته چکر ولګو بیا ما سره رابطه وکړه اورې باړې ته درغلی یم دی کوي والله باړې ته درغلی یم باړه کې خوړ نه و هغه خوړ چې دی زه ډېر ماشوم وم د ماما سره درغلی وم هغې کې خلکو دننه غارونه کړو په هغې کې به دننه ناستو اورې زه درغلی وم خوړ ته خو نه م کوشی خو د کپړو هغه میلونه او لکه ډېر بد حالاتو دا اوس څوک رینګ کوي مړه ډېر بد کوي والله بد کوي والله بد کوي بلاک کوم مې والله چې بلاک کوم مې اورې ولې یاره دا بس زاج کول غواړي درغلی وم د کپړو میلونه نه دي مې لیدلي وو بالکل کپړې به جوړېدې او دغه وې زیات پکې دا غني غني بوټي وو پکې داسې خواره به شو به ګول ګول کاڼي پکې پراته وو صحیح ده اوس خو ډېر بدلون شوی دی پکې الله دې کور ران کړي چې ترین کې که ته زما دوست همې خدای دې کور ران کړه الله دې د ایمان نه خلاص کړه دا ویډیو زمونږ خرابوي خدای دې په سر اور بل کړه خدای دې غر کړه غلط کار کوي ویډیو خرابوي ورګه مې وروره ورګه ګورئ خلک وکړو یاره ما سره ملګری ناسته مخامخ ناسته زه لکه دلته لګیا یم ته په واټساپ رینګ ولیکې زه یو تن یم ښه ښکاره ورته پته لګي چې ما ویډیو شروع کړله خیال دی چې ویډیو ما شروع کړله ته ما ته ولیکال کې وروره زه یو انسان یم په یو ځای کې زه ستا ته مخامخ شوی سلامونه ورته وایه لالا سلام کوي ما تر ما دا شی ورته ولګویا پوه شوې که نه خو نه راځي یاره شرمېږي زیات ملګري په ویډیوګانو کې نه راځي زما مینهوال شته اورې ما ته پته ده والله شرمېږي یار ما ورته الله ګپ ولګو شرمېږي یاره څنګه چلې په باړه کې اوس مشینان او ټوپکې موپکې جوړېږي او که نه والله باړه ډېره بدله شوې ده اوس بیخي حالات داسې بدل شوي ده اورې که نه بس هر یو سیسټم پکې بدل دی او بیخي حالات بس ښه دي حالات ښه دي ما ګورنمنټ پاکستان انشاءالله سکیورټي هم راکوي او انشاءالله وسله هم راکوي زما لپاره په خپله جوړوي بالکل همداسې ده والله یاره د پنځو خو ما ته ضرورت دی لالا پوه شوې دا خبرې چې سم راځغلي نو دا ما ته د وطن نه خاطره زه د دې خبرو څه مخ کېږم پوه شوې چې موږ د وطن خبرې کړلي نه په کار
نیټ دا ته کار بلاک نه کوم کېده نه ولې پرېږدم. یاره بلاک څوک هم کار کوي بلاک. دا زمانه غلطي شو. زه پوهېدم نه په کوم وخت کې چې صحیح نه وم، خراب کیم، بیمار هم او دغه جګړه مو ما خپل لمبر شیر کړی دی. والله زمانه ډېر سخت غلط کار شوی دی. دا مې ډېر سخته غلطي کړله. ازمون حالت ښه شوی ده که ماشنته بس خبرې لاړې یاره. او نه ختمې د پلار رانه خفه کېږي او زه د پلار خفګان ته نه یم جوړورې. بالکل نه پلار د ښه سړی دی والله یاره موږ ویډیوګانې ګورو که نه هغه. بالکل. هلو محمد امینه. وعلیکم السلام. څنګه ښه یې؟ خیریتونه دي. ته څنګه یې؟ زه په دیره کې یم او دا اوس ځم د کار ځای ته روټۍ مړم او بیا به کارم کوم. ماښام نه پس به د انشاءالله خبرې ماښام نه پس به راترین کوم. اوس راڅه په دې ټیم کې نه دی، په دې ټیم کې چې راته ویم نو 0 ریال دي راس. ماښام به راترین کوم. صحیح ده. او ورور مې هم دغه کړی دی، سعودي ته یې ویلي او دلته ما دغه ته کړي دا کار هم حواله کوم انشاءالله. بیا به انشاءالله ماښام زه تا ترین کوم. بس الله دې خیر کړي. خو زه د ماښام رینګ کوم او انشاءالله چې دا ختم شي محمد امینه دا لاندې نو ستا ټینشن هم ختم شو زمونږ هم او دا مسله برابر. الله دې خیر کړي. دغه د 3000 ریال رفیق را لیږي که نه 3000 او خدای دې خیر کړي. هغه 3000 هغه را لیږي او 2500 زما سره برابرېږي نو څو شوي 5.5 شوي او یو 2-3 ملګرو راته نور ملي. الله دې خیر کړي. د ماما به د خیره سي انشاءالله کیس په دغه شي لیون به دغه کېږي. زه به راته ماښام یا د ماښام نه مخکې یا پس رینګ به کوو شی به جمع کوو د خیره څه. صحیح ده. صحیح شوه. صحیح شو. خروره دا زمونږ د ګاډي مسله وه. ورور مې دغه کړی دی والی. زه خو بیمار وم او زه په ټیم کې ټیک نه وم. غونډ ګاډی راله کباړ کړی دی او دغه د اصلی چې دی نو هغه د لکه مشکله ده ورته نو په هغې باندې 10,000 ریال راغلي نو چې هغه اوس ډک شه مشکله به ختمېږي هلته کې او ارجنټ ډکولي ارجنټ لکه 2-3 ورځو کې دا خبره وشوه مکمل طور په نه که قیر دا ځل لاړ شي انشاءالله بړې ته چکر ولګوو که نه ما سره به رابطه وکړي انشاءالله نمبر وټساپ نمبر به راکړي ما ته نه درځمه پوه پلار راته هم قارېږي وایي مسافرۍ مه کوه ما ته خو د کور نه څه مشکلات په مالي دغه باندې نشته الحمدلله او 3 ورونه مې دي یو نوکر دی یو نه مې د کور خوا ته دکان جوړ کړی هغه زیشان په یو ویډیو کې خولی وایي دا رسیدالشاه ورور دی ماشوم کېدای شي تاسو کتلی نو هغه لا وړوکی دی او زه په خپله پاکستان کې کاروبار ما کړی دی په پینډۍ کې په چراټ ګوره چراټ فیکټري نه ده ماجر بازار زاخیلو پیرپایی کابل ډریور لالا تنبولک خیشتو ما ښکته زندگی تیره کړله زما ماګان نو مردان دي زه ښکته رالوی شویم اکوړې لالا خیرآباد سیده جهانګیرې دا ما کارونه کړي د فرنیچر پالش لیکر پالش ډیکو پینټ سیده دا ما ته یاد دي مرې نتیاګلي پینډۍ اسلام آباد برکاو ما کارونه کړي وی شوې لالا ما به خپل کارونه کول نو ما ته څه مشکله نشتی خو وای مسافري مه کوه کېدای شي مسافري نه کوم او نور په خپل وطن کې به خپل کار جاري ساتو کار به کوو کار بغیر ځوانه کار لکه مثال په طور بغیر کاره انسان نه دی زه خدا ویم چې انسان محنت ولا پکار دی نو څنګه واده به کوې که نه کوې لکه کار به کوو کېدای شي مسافري بس کېدای شي درشم څه ودونه به 4 کوم انشاءالله واده دی وي که نه 4 خیر دا خبره نه ده یاره سنت طریقه ده دا که نه واو 4 به کوم 4 انشاءالله کرکے دکھائیں او چې کم واده مې په فیسبوک په ټولې دنیا ته خیم چې رسیدالشاه واده دی انشاءالله 4 ودونه به کوم او داسې جنکۍ بالم چې یو بل اخیستی او داسې جنکۍ بالم چې چاینوک نه یې لیدلی اورې چابینوک نه یې لیدلی داسې جنکۍ بالم چې چاینوک نه یې لیدلی داسې جنکۍ بالم بس دی دا نوره ختمې شوې بس دی دا خو د فیسبوک خبرې بس پې خلکو شی جوړ کړی او لالا او بس راغې ولاړ خبره ختم تاجي تا نه دی لیدلی زمونږ په کور کې زمونږ په کورنۍ کې یا مثال په طور املۍ کې نه کېږي نه شي کېدی
دا ښه سړی د ښه شملې والي دا اورې که نه بس لګیا وي خبرې کوي. دا شمله ورته فوجي میجر ور پر سر کړله په پېښور کې او د کوواټ نه ولا راوړله د کوواټ نه نو کده کم ځای نه راوړله ولا فوجي میجر دی زماره ترور د لور لیور دی دا شمله ورته هغه ورچېله. ها واو د دغه پلار د پاره لالا منګه سونو مسافرۍ وکړي د خوشحالۍ د پاره نه خپل سوچ ده کما دلته مسافری سیوا کړل نو لکه زما په تاوان کړی ما په دې غم کړی چې زما کور ته سکون ردیږي زما چنې ته سکون ردیږي زه به عزت نشم زما پلار زړه ته درد ونه رسي خیال دې په ما بس سوک ورل رانی شي. بالکل بیا چې زه درتلم ځان می زړه کوټه پلستر کړه خمزیدار دسه زړه نه و چې زړه و خصي و زما کمره ده هغه خلک حالت په کور کې د رشید ولی شاه کمره ده لکه دا واخنه د رشید ولی شاه کمره ده زه د پلار مشر زویم نو هغه ما خټې تیر وارته ولې پلستر میکړه او پرشم پکې وکړو غونډ کور می پرش کو هغه پورې خلکو خندا وکړه بیا ولګېدم الحمدلله دا 8000 فوټ زمکه می چار دیوالي وکړه د گیټ نشان می چې د نقشه خیبر دی سیدا چار دیوالي پلسترې د پاکستان نه جنډې او سټارونه دي او بیا می درې د قانون اساس کړ پاس می د مور او پلار خواته ځانه کمره جوړ کړه خلکو وی ځانه بهر یو کمره جوړ کمای ز خپل خزه د مور او پلار نه لري نه ساتم څنګه پیغله خزه ز بهر کم نه ګوره خیال لري زما خزه به د مور او پلار سي نو داغه د پاسه می بل جوړول بیا د بجلی تارونه زما کمره ما تیار کړل ځانه د میلمه ز 11 میټر 15 میټر پلن سره د حمامه دا مې میلمه ز جوړ کړی 11 میټر 15 میټر بار وسخه صحیح ځای دی زه به ویډیو شیر کوم ازول کور نه دی چنه چوا د زول کور اور چې راغسته پاک قضیه می درې دکانونه ساس کړل پاس می بيزانه کمره جوړه کړل زما سره ویډیوګان شته خو ما نه شیر کولې دا ارسه ما تیار کړل لاله او د سی پلستر بیا هم کې د خفتو ډیکورونه ما به دویمه کمره جوړوله ما د اجتوی ما زه دوه ودونه کوم هغه به اکثر قار شو بره مې ته پړوي خې جوړلی نو ما یو وخت مې بره یو وخت یوري چې کله د خلکو راړه د کور خبره وکړه نو بیا هغه نه پس لاله کور می ساس کړی د دوه حالونه سره د ډیسینګ روم 3 کمرې یو کچن بره چت پړوي لانټر په پاتې دی هغه به 3 چت جوړوم 2 چت اوس دی لکه یو پکې لاندې ډیر راغله د کور لاندې په یخ کې او پاس کور دی نو بیا ما ته خلکو وی چې ته په دې کې یو کمره ځانه پټه کو واده وته وکمای نه زما خزه به زما د پلار سي وای څنګه وای ما یې ځای وته کومه کنه نو بیا مې دکانونه ساس کړ د دکانونو مخ مې سړک ته کو او پاس مې کوټه جوړ کړه دا غي مخ مې کور ته کو د مور او پلار سره میزان را یو ځای کو خیال دې زما څه غوړ ثبوت ته ان شاء الله شیر وکړم بالکل ما سره دي صرف کډر نه دی کډر پیژنې کنه کډر د حمامونو هغه دغه چوته دي ارس چیزی کنه 15 میټر په یو طرف 15 میټر په بل طرف او پاس لانټر سیډونه کانکریټ لاندې پرخه او خو بیمان دام صرف کډر جوړ کړی دی صرف کډر دغه او خرچه دې کړی دا په غورم کړم ما یې سپیانه ما یې سپیزان عالم نو وای سپی ساتنه ډیره ګرانه ده ګولټیر نه دی وای دار چا د وس کار نه دی 2 مې اغستې دي په 15000 روپۍ مې بچي اغستې وس غټ دي ما یې چې څنګه د چا کار نه دی دا جو ولا کله وای غوخ ولا راوړم کله ولا چرګانو خپې راوړي او کله لره راوړي خټکې ولا شوده ولا ورکې صحیح ده او سم غټي زما وروري خلام به خې برابرې خې خمزیدار خو څنګه جرمن شیف سپینه دی هغه مې خوښته هغه ویډیو صحیح دی هغه خلک جرمن شیف اوس یو جرمن شیف سپیلم ان شاء الله او دا جله د خیره سره د عمرې کوشش کوم مور او پلار لا چې زه دلته مور او پلار عمرې لراولم او ان شاء الله مور بم دلته وینم پلار بم وینم عمره بم کی ان شاء الله د خیره سره ولمه اوس او دا غینه پس بیا به زه وطن ته ځم چې مور او پلار دلته راولم په خپل خدمت وکم عمره وکي بیا به زم بیا مې دلته ورور شته به یو زب زم پاکستان کې دې شی زیاده غوسه لاشم د مور او پلار ان شاء الله پر دا مور او پلار دوا خلاورې کنه نه الحمدلله زما پلار چې دې زه د وسه پورې زه د پلار نه الحمدلله لکه زاری نه موري
زه د پلار مشر زوی یم، زما واړه واړه ورونه اوس غټ غټ دي. دا ما ټول د خپل کور پالنه کړله. 3 خویندې مې واده شوي دي، 5 څلور بچي دي الحمدلله. دا هر څه ما کړلي. په مور مې 30-35 لاک روپۍ لګولي، دا ما کړلي. زما پلار د پالج مریض راغلی و، د شوګر بلډ پریشر مریض دی، رسولۍ وه، د هغې اپریشن یو. لکه مړه په 4م کې ما سکول پرېښی، زه د خپل کور هرڅه ته ولاړ یم. زما ګاونډیانو ته هم پته ده، زما د کلاس ملګرو ته هم پته ده، زما استادانو ته هم پته ده. په 4م کې زه ماشوم دونه وم چې ما سکول پرېښی او زه کار ته وتیم. غونډه زندګي لکه زما 9 کاله مسافري ما دلته وکړه، 8 کاله مسافري ما په پاکستان کې کړله. زه په اصل کې د دیر یم. زه به ماماګانو سم، کله په مری کې، کله په نتیاګلي کې، کله په زاخیلو، پیرپایي، ماجر بازار ته تلم. لالا پوه شوې ماجر بازار چې کوم چیرات فیکټري، سیمټ فیکټري، نو دا ټول ما ته معلوم دي. مړه موږ به اکثر بالکل بس وروره ګپ شپ مو ولګه. واوري خلک کارونه کوي زمونږ د ویډیو مخې ته نه لکه نه اوږده. واوري تنګی مې اذانې ووي، زه به مونځ وکړم. صحیح ده. او چاولې په دیره کې پرتې دي، ښه مزېداره ده. ګډ غوښه ده پکې، بیګای راوړوه، یو ملګري راوړوه، بیګای تیار سان نه وړوه، ګرمومه، ښه مزېدار یو. بیا زم د کار ځای ته پیپسي به ورسره والم، لکه نوي څه نه رالو، حقه ګرموم او به خورو د خیره سا نه به ګرمې کړم، مونځ به وکړم. او زما ورورې او ما ته غونډ پاکستان قابل قدر دی. دا خېټه دی لالا قرآن ګو د مرچکي څه چې کومه ډوډۍ مزه کوي که نه، د شړشمو د سبو سه والله چې د پولاوونو څه مزه نه کوي. دې ته چې د هر شیز ورویشتو خېټه لاندې ده، دا په قابو کې ساتي، خېټه باندې نه ده. خیال دی خېټه دلته نه ده، خېټه لاندې ده او دا په قابو کې ساتي. مشران وایي که خېټه دې بې قابو کېدنه وایي پرتګاغ پرې راټیټ کا. خیال دی دا هر څه نه خبر یو الحمدلله. پرتګاغ ښه ټیټ ساتو، ښه مضبوطي ساتو. چې خېټه څونه کینه هغومره پرتګاغ ټیټ کوو. الحمدلله پښتو باندې پوهېږو، خبر یو پښتو نه. او اوس خو هر څه برابر دي. او ماشاءالله خلکو یې لیونی دی. نن مې جامت کړی دی، اوس وګوره خو صرف خوب مې نشتی. نه والله چې زه ځان سنبال کړم، ما ته اوس آرام نشتی. کسانو کار روان کړی او یو د 10,000 ریاله د پاکستاني 15 لک روپۍ شوې. او د 2-3 ورځو خبره ده، په 2-3 ورځو کې دا خبره راغله. صحیح ده 15 لک روپۍ شوې او 3 میاشتې زه بېروزګار وم. کارونه خلکو کړي خراب دي او دا ډکول دي. او دا زه داسې ډکومې وروره سعودیان چې داسې چل وکړي که نه، لکه زه چې تا ته یم ته ماله دا کار وکړه، نو چې ته ما ته وایې چې زه یې دله کوم او چې داسې چل وکړي نو بس وشو. نو زه درته دا وایم چې دا به زه داسې کوم انشاءالله، الله به کوي الحمدلله. او زه اوس ښه خپل کار کوم. دا د داجي د خوشحالۍ لپاره رالم. ما چې داجي خوشحاله شي چې مړه موږ د سره د چا نوم نه یادو. ښه خوشحاله ګرځه او ښه برابر ګرځه او بس انشاءالله چې موږ به خپله زندګي کوو. داجي چې وایي چې دا ښځه ستا لپاره کومه حقه به زه کوم. ته به د داجي خبره ښکته نه شوم چې سره داجي مرضي، زه د داجي د مرضۍ نه مخې ته نه ځم. زما پلار دی. خیال دی د مرګ ورځ ژوند څه پته لګي. په دنیا کې هم مور او پلار قیمتي دی، په آخري کې د آخرت دپاره مو د مور او پلار د خپل لاندې جنت دی که نه. نو چې د مور او پلار د خپل لاندې جنت شو او هغه یې تباه او برباد شو، نو لاړې غرق شوې. نو چې لاړې غرق شوې نو څه شی شوې؟ خیال دی زما ورور زما نه کشر دی، په ما پسې خور ده، بیا مې بل ورور دی. زما نه په باډۍ غټ دی ماشاءالله، ستا نه هم لږ مضبوط دی. هغه ما ته څه وایي چې زه ستا نوکر یم او ته زما خان یې، خو دا خبرې پرېږدوه. بل مې کشر ورور دی، په هسپتال ګورنمنټ پاکستان نه تنخواه لي، په هسپتال کې دی ډیوټي کوي. سید زهیب نوم یې دی، زهیب الله. صحیح ده. د یو ورور مې سید واجد الله نوم دی، د یو ورور مې سید رفیق نوم دی. زه به ټولو تصویران شیر کړم. صحیح. ما ته وایي لالا زما نه تنخواه وایي زه به د بینک کارت درکړم چې راځي نو وایي دا تاله داسې راله الله ورونه راکړي که نه. او زه ورته ووایم ما خو له اول له میډیا نه وویل مړه زه چې په ټیک ټاک کې 1 ګنټه لایف وکړم که نه، زه پاکستانی 70,000 روپۍ مال الله راکړي 1 ګنټه لایف. بالکل دغه شان زما انستګرام دی، دغه شان زما فیسبوک پیجونه دي، دغه شان زما یوټیوب دی. لالا زما د یوې خبرې کمی نشته. عزت قیمتي شیز دی.
د کوم خبرو باندې چې ما جنگ وکړو په دې باندې هر پښتون جنگ کوي والله چې سر پم د سړی کټ کوي د سړی نه په سرم کټ کوي زنه هر پښتون منګه چې ژوندۍ کو په دنیا کې نو د عزت لپاره کو کنه ته مسافری کوي څوک که مهنت کوي شپه ورځ والله زما د لاسونو پولې په کار باندې خدا وس خوشو زه غدرې میاشتې ناستم اکثر کټ کټي ټول لکه چې پورې موږ لاسونو به خوږي والله چې خوږ وي نو چې دا لاسونه موږ خوږو د مور او پلار غیږ موږ 9 کاله ونلې د 9 کاله او د هغې د بره سړی راغسته کېږي ته کېږي ستاړه څه وایي سړه خفه کېږي که نه اړه خو اړه دی که نه اړه د وجود سردار دی او چې کله اړه خفه شو نو که ته په سرو کې ناست نو څه کوي بس دغه خبره وه بالکل والله راخ کې امین پوز یم په دل راخ کې دا ستاسو ورورولي او دا ستاسو اتفاق او محبت الله چې وسلام قدر وکوري د ټول پښتنو د افغانانو او بل چې پکې کومه پیدا وشوه افغانستان هغه اختلافات هم ختم شول لاله افغانستان او پاکستان دواړه زنده باد بالکل لا چې ټول په بلاک کوم قسم نه کړ چا کوم خبره زما ویډیو خرابوي اوري دیو ما د شپې په 3 بجې ما ترين کوي دا سوچ نه کوي دا سړی به ودی دا سړی به دی دا زما کاروبار لمبر نه وکنه والله چې دا مانه دی یو ټک ته پاساو او د دیوال له مې موبایل لګړاو زه اوس دا نمبر شو دا لمبر موبایل دا شوم او ټول کسان ترين کوم چې دا زما نوې لمبر دی دا کاروبار او دا لمبر بندوم بس ختمه خبره کله چا ضروری کار او ما به ضرورت لپاره خبره کولی دیو د لاس هغه ضرورت خبره بم دي دا سیم نو ما سره تیار دی دا سیم نو ما سره تیار دی بس دغه بدلې ختم میکم دیو زما کاروبار خرابوي دا زما دشمنان دي دا زما محبت نه دی زما کاروبار خراب والله په دې نمبر زما کاروبار دی زه پوښتم نه ما خپل نمبر د انصاف دی ها بالکل والله دا انصاف دا سوي دا کوم وسلام قدر وکړو راوي یو غر خو دا خو سعودي دی او د سعودي د لاله چې د دې زنواله په دې سینه وتم ستارونه دي دلته وتم دي او علامه بالا راځي څه خبرې دی اوري خوشاله وته قدرمن شي او خوشاله وسی والله ډیر خوږ انسان خبرې مې سره غواړي خو بیا به ان شاء الله را عالم الله دې آباد لره الله پامان سیدا ټول بارک سلام ټول پښتنو ته سلام خوشاله وسی ورور